د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولوي یعقوب مجاهد د ملي پراختیا له شرکت څخه لیدنه کړې. د طالبانو حکومت ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او ځینو نورو چارواکو د ملي پراختیا شرکت د فلزي عناصرو، کرنیزو او صنعتي ماشین آلاتو له تولیدي فابریکو څخه لیدنه وکړه. د یاد شرکت په خبرپاڼه کې راغلي چې نوموړي د ملي پراختیا شرکت کړنې د هیواد د آبادۍ او ځان بسیاینې په برخه کې بېسارې وګڼلې او ویلي دي چې دغه شرکت په ډېر کم وخت کې ډېرې سترې لاسته راوړنې لري. د ملي پراختیا شرکت عمومي اجرایوي رئیس عبدالرحمن عطاش د لوړپوړي پلاوي د راتګ څخه د مننې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې ملي شرکت به په ټول قوت سره د هیواد د آبادۍ په برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. د یادولو وړ ده چې څه موده وړاندې د ملي پراختیا شرکت د تولیدي فابریکو کمپلیکس ګټې اخیستنې ته وسپارل شو چې اوس مهال پکې په لسګونو نوع وسایل او وسایط تولیدیږي. ډان براون د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت نوی شارجدافر وټاکل شو. افغانستان لپاره د امریکا ماموریت پر خپله ایکسپانډر ډان براون د امریکا د نوي لنډمهالي شارجدافر په توګه اعلان کړی دی. یاد ماموریت د پخوانی شارجدافر کیرن ډیکر د ستاینې ترڅنګ نوموړي ته خدای پاماني ویلې او د نوي شارجدافر په اړه یې ویلي چې د 2023 کال له نومبر راهیسې د دغه ماموریت مرستیال پاتې شوی دی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له قطر څخه خپلې چارې سمبالوي. تورخم بندر کې د صادراتو لپاره ځانګړي وختونه وټاکل شول. صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د مسؤلینو او خصوصي سکتور ترمنځ له مشورو او هوکړو وروسته د تورخم له لارې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو لپاره ځانګړي وختونه وټاکل شول. د اعلامیې پر بنسټ په 40 ساعتونو کې 14 د میوو او سبزیجاتو او 10 د نورو صادراتو لپاره ټاکل شوي دي. د یاد وزارت په وینا دغه ګام د صادراتو برخه کې د اسانتیا، د هیواد د کرنیزو محصولاتو د ضایعاتو مخنیوي او سوداګرو ته د لا زیاتو اسانتیاو برابرولو په موخه اخیستل شوی دی. بریتانیا کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو کچه 440 سلنې ته راټیټه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې بریتانیا د کډوالۍ نوي تګلارې د افغان پناه غوښتونکو او یو شمېر نورو هیوادونو د وګړو د پناه غوښتنو د منلو په کچه کې د پام وړ کموالی راوستی دی. یاد سازمان په یوه خبرپاڼه کې څرګنده کړې چې په 2023 کال کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو کچه 98 سلنه وه، خو اوس یوازې 440 سلنې ته راټیټه شوې ده. د یاد سازمان د پناه غوښتونکو او کډوالو د حقونو مشر سټیوارټ سیمونز ویلي چې د حکومت د ناقصو او غیر منصفانه معیارونو له امله زرګونه پناه غوښتونکي له اساسي ملاتړ بې برخې شوي دي. یاد سازمان له بریتانیا غوښتي چې د پناه غوښتونکو د ارزونې لپاره عادلانه او اغیزمن نظام رامنځته کړي. یونیسف په افغانستان کې د خوندي اوبو او روغتیایي خدمتونو لپاره بیړنۍ پانګونه غوښتې ده. افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق یا یونیسف استازی ډاکټر تاج الدین وایي چې د خوندي اوبو، حفظ الصحې او پاکوالي په برخه کې بیړنۍ او پراخه پانګونه ډیره مهمه او د خلکو د ژوند ژغورلو لپاره جدي اړتیا ده. ډاکټر تاج الدین پروان ولایت ته په خپل وروستي سفر کې له هغو کورنیو او ټولنو سره کتلي چې د وروستیو اونیو په جریان کې د شدیدې نستاستې ناروغۍ د زیاتېدو له امله سخت زیانمن شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې د خوندي اوبو برابرول، د کثافاتو د مدیریت پروګرامونه او د ماشومانو او کورنیو لپاره د روغتیایي پوهاوي فراخ فعالیتونه باید د نړیوالو مرستندویانو او حکومتونو د جدي پاملرنې مرکز وګرځي. جرمني د منتظرو افغان کډوالو د ژر لیږد سره مخالفت ښودلی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ وایي چې هیواد یې د هغو شاوخوا 2000 افغانانو په ژر انتقال مکلف نه دی چې په پاکستان کې د جرمني د منلو ژمنې ته په تمه دي. نوموړي ټینګار کړی چې هر افغان کډوال باید لومړی د امنیتي څېړنو له پړاو څخه تیر شي او وروستۍ پریکړه به یوازې د دې بهیر تر بشپړېدو وروسته وشي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د برلین یوې محکمې د چهارشنبې په ورځ د بهرنیو چارو وزارت ګواښلی و که په بیړه د افغانانو د لیږد لپاره اقدام ونه کړي له مالي جریمې سره به مخ شي. د جرمني حکومت له تېرو څو میاشتو راهیسې شاوخوا 2000 افغانانو ته د منلو ژمنه ورکړې، خو د نویو پالیسیو له امله د هغوی انتقال ځنډول شوی دی. د جرمني بهرنیو چارو وزارت وایي په وروستیو ورځو کې له 450 ډېر افغانان چې د جرمني د منلو ژمنه یې درلوده په پاکستان کې نیول شوي، خو د دوی د منځګړیتوب له امله نږدې 245 تنه بیرته خوشي شوي دي. اسرائیل منلې چې د پوځ له کمښت سره مخ دی. د اسرائیل پوځي راډیو اعلان کړی چې تر 30 میاشتنۍ جګړې وروسته یې پوځ د عسکرو له کموالي سره مخ دی او 12,000 بستونه یې خالي شوي دي. همداراز بهرمېشتو یهودیانو او له پوځ څخه تښتېدلو پخوانیو عسکرو ته هم بلنه ورکړل شوې څو خالي بستونه ډک کړي.
فرانس 30 تلویزیوني شبکې ویلي اوس مهال د همدې کمښت له امله اسرائیلي پوځیان په غزه کې د جدي فشار سره مخ دي او هڅه کیږي چې د بهر میشتو یهودو ټولنو له 18 کلنۍ څخه تر 15 کلنۍ پورې ځوانان جذبېدو ته اړ کړي. د پلان له مخې هر کال باید اسرائیل له 600 څخه تر 200 پورې کسان د یهودو له بهر میشتو ټولنو څخه جذب کړي څو پرې 1200 خالي بستونه بیرته ډک کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل تازه د غزې د نیولو پلان هم تصویب کړی دی. ملګرو ملتونو په رسمي ډول غزه کې د قحطۍ اعلان وکړ. د ملګرو ملتونو د طبقه بندۍ سیستم چې خوړو ته د لاسرسي د ټاکلو لپاره کارول کیږي په رسمي ډول غزه کې قحطي اعلان کړی. دغه بنسټ په یو راپور کې ویلي چې له 9 میلیون څخه ډیر فلسطینیان د قحطۍ له ناورین سره مخ دي چې پکې لوږه، بېوزلي او مرګ شامل دي. اسرائیل د نږدې 2 کلونو جګړې په ترڅ کې غزې ته د مرستو ننوتل محدود یا هم بند کړي دي. د غزې روغتیا وزارت د مسؤلینو په وینا چې تر دې مهاله غزه کې د لوږې یا خوارځواکۍ له امله د 3 نوي ماشومانو په ګډون 115 تنه مړه شوي دي. پوتین اوکراین کې د سولې لپاره خپلې غوښتنې په ډاګه کړې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره له اوکراین غواړي چې ټوله دونباس سیمه ورپرېږدي، د ناټو له غړیتوب ډډه وکړي، بې پرې پاتې شي او له خپلې خاورې څخه ټول لویدیځ ځواکونه وباسي. د مسکو کوکیف د جګړې ختمولو لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره جمعه په الاسکا کې له پوتین او څو ورځې وروسته له زیلینسکي سره ناسته درلوده. روسیه اوس مهال د اوکراین پر دونباس سیمې اتاتیا په جیپورژیا او خرسون 93% ورکه لري. کیم جونګ اون خپل هغه سرتیري اتلان بللي چې د اوکراین په جګړه کې ګډون کړی. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خپل هغه پوځیان چې د روسیې په ملاتړ له اوکراین جګړې لپاره په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوي وو ستایلي او هغه یې اتلان بللي دي. د کوریا د مرکزي خبري اژانس ته راپور له مخې کیم ویلي زموږ پوځ یو اتل پوځ دی، اوس هغه څه کوي چې باید ویې کړي او راتلونکي کې به یې هم ترسره کړي. شمالي کوریا تېر کال د لومړي ځل لپاره تایید کړی چې لسګونه زره پوځیان د روسي ځواکونو ترڅنګ د اوکراین جګړې لومړۍ کرښې ته لیږلي دي. د سویلي کوریا او لویدیځو استخباراتي ادارو د معلوماتو له مخې یوازې په 2024 کال کې له 10,000 زیات شمالي کوریایي سرتیري د کورسک سیمې ته استول شوي دي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې امریکا او اروپایي اتحادیې په ګډه اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.